ځوانیمرګ لیکوال په خپل 40 کلن ژوند کې 25 کتابونه ولیکل. نن د هنري نثر سرلاري او بېجوړې لیکوال نصیر احمد احمدي دریم تلین دی. احمدي 3 کاله وړاندې د کرونا وبا له امله په یوه روغتون کې ساه ورکړه. هغه وخت د ارواښاد احمدي کورنۍ هم ومنله چې دغه بېجوړې لیکوال شاوخوا 1 میاشت د کرونا وبا له امله وځورېد او بالاخره یې د کابل په یوه روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. د ارواښاد احمدي دریم تلین یو ځل بیا لرو بر لیکوال غمجن کړي او د احمدي مړینه یې د معاصر داستان په برخه کې ستره ضایع بللې ده. لیکوال او شاعر نقیب احمد عزیزي وایي: احمدي صاحب د خدای پاک وبخي، 3 کاله وسول چې له موږ تللی ده. هغه د پښتو د معاصر داستان یو یاد سړی سو. د ژبې او داستان د تخنیکونو په لحاظ یې ناولونه کمساري دي، خو د محتوا په لحاظ بیا د خپلې ټولنې له واقعیتونو ډک دي. احمدي صاحب په دې باور و چې ادب باید د ژوند په بهتري کې برخه واخلي. تر لوستلو یې لیکل ډیر کول. ګوښهګیره سړی و، ډیر ملګري یې نه پالل او بلکې نه یې لرل. ماته یو وخت وویل چې 4 داسې کسان هم نسته چې وایي د ما د ډیرو ناستو ملګري دي، بیا مې د زړه خبرې ورسره وکم. ناولونه یې د کمیت له مخې تر خپل تقریبا هر همزولي لیکوال زیات و او د لیکلو طریقه یې داسې وه چې تر پیل وړاندې به یې په سوژه فکر کاوه او له همکارانو به یې مشورې غوښتې. مثلا چې که داسې ولیکو دا به د تاسې زړه ته ولویږي، دا به داسې صحیح وي، داسې ما اورېدلي دي. د ناولونو د کیسو ژبه یې کلیوالي او ساده انتخابوله، په کلمو به یې ډېر زیات غور کاوه او د ناول او کیسې له لیکلو سره داسې عادت شوی و چې وار له مخه یې خاکه نه ورته لیکله. داسې هم شوي چې کیسه به یې لیکله خو ترې ناول به سو. د زرو په نامه ناول یې هم په پیل کې د کیسې په نیت شروع کړی و. موږ د احمدي صاحب په اثارو شننې ته اړ یو. د نویو لیکوالو لپاره د کیسو او ناولونو او د لیکلو لپاره ډیر مهم ټکي ځینې راایستلی سو چې د هغوی لپاره د داستاني ادب تګلاره سي. نصیر احمد احمدي په خپل 40 کلن ژوند کې شاوخوا 25 کتابونه ولیکل چې ډیره برخه یې ناولونه دي. د احمدي د ناولونو محتوا د ټولنې د ناسمو روایاتو او دودونو بربنډول او د فکر او قلم په وسیله یې د مخنیوي هڅه ده. د پوهنتون استاد ګلرحمان رحماني د ارواښاد احمدي په اړه داسې وایي: ارواښاد نصیر احمد احمدي داسې یو څوک و چې په یوازې ځان یې په پښتو داستاني ادبیاتو کې نوې ساپ وکړه. د پښتني ژوند هغه ګوښه برخې داستان ته را داخلې کړي، کیسې ته را داخلې کړي چې پخوانیو کیسه لیکوالو داسې فکر کوو چې یا په داستان کې نشي هضمېدلی، یا به په دې نه ارزي چې داستان شي، او یا ممکن خلکو ته تکراري او عادي ښکاره شي. بله ښه ځانګړنه یې دا وه چې د یوه لویه ولسي پانګه د همغه کرکټرونو، اصطلاحات، ژبه، عادات او رواجونه دا هم په یو ډول وکولی شول چې په خپلو داستانونو او کیسو کې خوندي کړي، په ښه ډول یې راوړي. او بل یې ځوانو لیکوالو ته د داستان د تخنیکونو د جوړښت او په همدې ډول د داستاني ژبې سره د چلند په برخه کې هم ډېر څه ورکړل چې د یادونې وړ دي. که څه هم د هغې ناولونه تر 10 اوړي، دا د کمیت برخه ده چې بیا هم د ستایلو ده، ولې په هر ناول کې کیفیت دی. بله مهمه خبره د موضوعاتو د تنوع په برخه کې ده. سیاسي موضوعات، تاریخي موضوعات، ټولنیز موضوعات، حتی د هغو افغانانو جنجالونه او ستونزې چې له هېواده بهر اوسېږي هم له ده څخه ګوښه نه وي. نو په دې ټوله کې د ده موضوعي رنګارنګي په ولس او خلکو کې د ده د داستانونو د محبوبیت سبب ګرځېدلې ده. بلخوا په حواله پاڼو ګڼو افغان لیکوالو د داستان لیکنې په برخه کې د احمدي هڅې ستایلې، خو په ډېرې خواشینۍ د هغه مړینه وختي او زړه بوږنونکې بللې ده. ځوان لیکوال فضل ولي دا درد داسې راسره شریک کړی: سلامونه او درناوی مې ومنئ. نن د بغدادي پیر او ګڼو نورو ناولونو د لیکوال ارواښاد نصیر احمد احمدي دریم تلین دی. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې پښتو ناول ته یو نوی رنګ ورکړ. هغه په ډیرو ساده تورو او د خپل ولس په ژبه د خپلې ټولنې ستونزې د ناول په چوکاټ کې رابندې کړې او زموږ مخې ته یې کېښودې. د ناول هر کرکټر د ناول د محتوا سره خټه او ګټه لګېده.
کاش نوموړی دومره ژر د مرګ څپې نه وای وهلی او خدای دې وکړي چې موږ یو بل نصیر احمد احمدي پیدا شي او د پښتو ناول دا ټاکنۍ شوې لړۍ له ګوتې ونیسي او پسې ویې غځوي د نصیر احمد احمدي روح دې ښاد او یاد دې تلپاتې واوسي. همداراز لیکوال او شاعر ډاکټر حنیف حیران بیا احمدي د یو بل سبک لیکوال بللی او په وینا یې چې د ارواښاد پر لیکوالۍ د بل لیکوال اغیز نه تر سترګو کیږي. ارواښاد د نصیر احمد احمدي صاحب په ټوله معنا یو ریالیست لیکوال و. د احمدي صاحب د ناول یا د کیسې که څوک د هغه لوستونکي که یو پاراګراف هم ولولي هغه ته معلومات کیږي چې دا د احمدي صاحب نثر ده نو دا د هغوی ځانګړنه وه. تر هغې ورې خواته احمدي صاحب څومره کیسې څومره ناولونه څومره لیکنې چې کړي دي ما یې تر اوسه پورې د بل لیکوال د لیکنو اغیز پکې ونه لیده. لیکواله او خبریاله هیله اسد د ارواښاد نصیر احمد احمدي ناولونه د نایاب لیکوال تخلیق بولي او زیاتوي چې نصیر احمد احمدي د ټولنې تقریبا ټولې ستونزې په داستاني ژبه را په ګوته کړي دي. سلامونه، وخت بخیر. د ارواښاد د نصیر احمد احمدي روح دې ښاد وي او یاد یې تلپاتې. ما سره یو ډېر ښکلی یاد او ډېره ښکلې خاطره ده او له نیکه مرغه چې له احمدي صاحب سره تړلې ده. زه چې کله د ښوونځي په 6م او 5م ټولګي کې وم هغه وخت ما لیک لوست کولی شو خو زه لا په دې نه پوهېدم چې ناول څه معنا او په ناول کې دننه څه دي. خو دا چې زما پلار د ناول لوستلو علاقمند و وخت ناوخت به یې ځینې کتابونه کور ته راوړل. د دغې کتابونو په منځ کې یوه ورځ ما د ښاغلي احمدي په رڼا ناول باندې سترګې ولګېدې. که څه هم زه نه پوهېدم ډېره بلده نه وم خو بیا ما د دوی ناول پال کړو او له نیکه مرغه هغه زما په ژوند کې لومړنی ناول و چې ما ولوستو او لومړنی داسې څه و چې زه یې د پښتو ادبیاتو او زه یې د ناول لوستلو علاقمنده کړم او دغه علاقمندي او ملتیا تر اوسه هم روانه ده. زما په نظر د احمدي صاحب په ناولونو کې ډېر ځانګړي څه و، ډېر نایابه څه و. لومړی دا چې احمدي صاحب خپله یو ډېر نایاب انسان و ځکه نایاب افکار یې رامنځته کړه، یو نایاب سبک یې رامنځته کړي په پښتو ادبیاتو کې په ناول کې. د دوی د ناول ژبه دومره ساده، دومره روانه او دومره د ولس په ژبه وه چې نه یوازې د ښوونځي د 5م او 6م ټولګي یوه زده کوونکي له دوی سره دومره اوږده ملتیا او ملګرتیا کوي بلکې زما د هیواد او زما د ټولنې هر وګړی له دوی سره اشنا دی، د دوی د ناول لوستلو علاقمند دی او د دوی د ناولونو هغه لاره او هغه ژبه دومره ساده او دومره روانه او دومره د هر چا په خوښه وه چې هر څوک د دوی ناول ولولي هغه ورسره نه تنګېږي. د دوی په ناولونو کې نه یوازې تراژیدي څه وه، نه یوازې د مینې داستان و، نه یوازې د ټولنې ناخوالې وي، نه یوازې حقایق و، نه یوازې ریالیزم و، نه یوازې خیالات و، بلکې د دوی په ناول کې په یوه ناول کې دغه ټول څه و او دغه څه دي چې دا کمساري دي او دا د هر انسان د هر هغه کس چې هغه له ادبیاتو سره مینه لري، له ادبیاتو سره غواړي دغه لار طی کړي، هغه دغه څه غواړي په یو ناول کې او له نیکه مرغه د دوی په هر ناول کې دا څه شته دی. مثلا د دوی په ناول کې نه یوازې له یوه کلي او د یو مور او زوی او یا د ټولنې له یو دوه وګړو کیسه پیلېږي بلکې دا کیسه ټولنه باندې تمامیږي، په یو هیواد باندې تمامیږي او د دوی په ناولونو کې دومره حقایق دي نه یوازې چې هغه ته فکر کوي چې دا زما د ټولنې ناخوالې دي بلکې ته فکر کوي چې دا زما د ټولنې ښېګڼې هم دي، دا زما د ټولنې نیمګړتیاوې هم دي. دا هغه لار هم بیرته پکې تا ته روښانه کېږي چې ته څه کوې چې دغه نیمګړتیاوې باید حل کړي او حل شي او څه دي چې دغه ناخوالې رامنځته کړي دي او لاره یې ورته برابره کړې ده. نو زه فکر کوم احمدي صاحب کمساره انسان و،
د دوی د ناول لیکلو هغه ژبه هغه قلم کم ساری و لا به ممکن دغه تشه ډېر کلونه یا هېڅ ډکه نه شي او کاشکې احمدي صاحب زموږ ترمنځ تر ډېره وخته وی د دوی د ناول لیکلو دغه لار او طریقه تر ډېره وخته روانه وی تر څو زموږ دغه سبک غني شوی وی دغه سبک روان شوی وی او نورو خلکو ته رسیدلی وی او نورو خلکو تقلید کړی وی. اوس هم زه فکر کوم ډېر خلک په دې فکر دي چې څنګه د دوی سبک واخلي، څنګه یې وکاروي او څنګه یې په ټولنه کې عام او رواج کړي. کاش دا کار وشي او زه په تمه یم چې دغه لړۍ او دغه فکر وغځېږي کوردن. د احمدي د لوستونکو او مینوالو په وینا چې ارواښاد نصیر احمد په خپلو ناولونو کې لوستونکي تعادل، منځلاریتوب او د افغانستان پرمختګ ته رابلل. لیکواله او خبریاله سمیرا حلیمزی وایي چې احمدي صاحب داسې څه راته پرېښي چې پکې د افغاني ټولنې د هرې کورنۍ حال او احوال لوستل کېدای شي. سلامونه او نیکې هیلې، وخت مو په خیر. احمدي صاحب په خپلو ناولونو کې یا هم په خپلو اثارو کې د ټولنې ناخوالې په ډېر هنري انداز سره بیان کړي دي. په خاصه توګه که د ټولنې هغه بدو پیښو ته موږ توجه وکړو چې ترخې پیښې چې احمدي صاحب په خپلو څرګندې کړي دي او دا پیښې په دومره خورا ماهرانه انداز په خپلو ناولونو کې څرګندې کړي دي، داسې یو تصور کېږي چې ګواکې احمدي صاحب د هرې افغانې کورنۍ دروازه ورټکولې ده، سر یې وردننه کړی دی او د هغه کور حال او احوال یې پوښتی دی. وروسته د هغې نه یې په یوه مسله باندې یا په یوه پیښه باندې ناول لیکلی دی. یعنې په ټوله کې چې ووایم احمدي صاحب د ټولنې ټولو تاوتریخوالو څخه په دومره ډیره اندازه باندې باخبر و چې د هر چا درد خپل درد حس کولو او کله به چې کومه بده پیښه رامنځته شوله هغومره به د یوې پیښې په اړه باندې یعنې خفګان څرګندولو ګواکې چې د ده په کورنۍ کې رامنځته شوې وي. او همدارنګه د احمدي صاحب د ناولونو یوه بله لویه ځانګړنه دا ده چې هغه په خپلو ناولونو کې د ښځینهو حقوقو ته ژمنتیا ښودلې ده او همدارنګه په خپلو ټولو ناولونو کې چې د ښځو یادونې شوې ده ډېری د دوی پر حقوقو باندې ټینګار کړی دی او همدارنګه نور کسان هم په ټولنه کې دې ته متوجه کړي دي چې د ښځو حقوقو ته ژمنتیا ولري او همدارنګه د په خپلو ناولونو کې یوه لویه برخه د ښځو لپاره ځانګړې کړې ده. ارواښاد احمدي د رڼا بړبوکۍ یوه خبره درته وکم، جوجو، اغزن سیم، زارو، نیکه، بغدادي پیر، پټان، اخوتنه، ټال، رنګه غوږونه او د غڼې ځاله په نومونو 14 ناولونه ولیکل او پر دې سربیره یې ځینې ناولونه، لنډې کیسې او د مشهورو شخصیتونو ژوندلیکونه هم ژباړلي دي. لیکوال او ژباړن ډاکټر محب الله زغم د نصیر احمد احمدي د بریالیتوب نکتو ته په اشاره وایي. زما په نظر په احمدي صاحب کې 3 مهم کمالونه وو چې دا یې بریالی کړی وو. البته نورې مسلې به هم وي، نورې خبرې به هم وي، خو تر ټولو هغه مهمې خبرې زما په نظر 3 دي. اول خبره دا ده چې د ده نثر پوخ وو، دومه دا چې د موضوع انتخاب یې ډېر ښه کاوه او بله دا چې د زړه خبرې کولې. نثر یې په څه شي پوخ وو؟ نثر یې یو په دې پوخ وو چې بې تکلفه بې تصنع خبرې کولې او په داستاني ژبه یې خبرې کولې. داستاني ژبه داسې ده لکه یو ملګری چې در سره خواله کوي، هغه نه خپله پوهه درته ځلوي، نه لغت پراني کوي په اصطلاح، نه دغه نوي جوړ شوي لغتونه کاروي، بس په کلیواله ژبه لکه څوک چې په کلي کې در سره ملګری وي او د کلي حال احوال درکوي، دغسې ژبه د داستان دپاره دغسې ژبه په کار ده. او احمدي صاحب کټ مټ په هماغه ژبه چې ده پوی خبرې کولې په هماغه ژبه یې لیکل هم کول. او بل کمال چې دا فکر کوم چې په احمدي صاحب پورې منحصر کمال دی،
په نورو لیکوالو کې تر ده پخوا نه و او تر ده وروسته ډیرو نورو ځوانانو نویو تازه کارو لیکوالو په همغه لاره خپلې کیسې ولیکلې. هغه تصویري بیان دی. د احمدي صاحب ټول ناولونه، ټولې کیسې لکه سینما کې چې ناستې فلم ګوري داسې درته ښکاري او دومره ډیر تصویري بیان په بل هیڅ لیکوال کې نه و. د بل هیڅ لیکوال په نثر کې دومره زیاته توجه تصویرونو ته نه و شوی. او اوس وینو چې احمدي صاحب په یو مکتب بدل شوی دی د همدې کمال په وجه. اوس ما د ډیرو نویو ځوانانو کیسې چې لوستې دي د احمدي صاحب پر پلونو یې پل ایښی دی او په هماغه لاره روان شوي دي. دومره خبره مو د موضوع په انتخاب خبره وکړه. احمدي صاحب د هرې کیسې او هر ناول لپاره داسې موضوع انتخاب کړې ده چې هغه زموږ داسې یو درد دی، هغه زموږ داسې د ټولنې یوه نیمګړتیا ده چې هغه پوره کول غواړي، هغه سمول غواړي. ښاغلی نصیر احمد احمدي داسې مهال وفات شو چې له مړینې 20 ورځې وړاندې د غڼې ځاله په نامه ناول له چاپه راووت او زیات ولوستل شو. د لنډو کیسو لیکوال سلیمان راحل د ارواښاد نصیر احمد احمدي د لیکوالۍ په اړه داسې وایي: د احمدي صاحب روح دې ښاده وي. احمدي صاحب د وروسته پاتې او نالوستې ټولنې د وګړو په ژبه او نبض باندې دومره پوهېدلی و چې دوی په خپله ژبه هماغسې وپوهول لکه څنګه چې اړتیا ده، چې دا چاره تر اوسه پورې په دغسې ډول چا نه ده ترسره کړې. احمدي صاحب د ټولنې او د عامو ولسونو په ژبه باندې ډېر پوه لیکوال و. زه داسې خلک پیژنم چې د احمدي صاحب د کتابونو ناولونو په ویلو سره په مطالعه باندې روږدي سول او په ټولنه کې د خلکو له نظره موږ چې اورېدلي دي چې د احمدي صاحب ناولونه یا هم کتابونه د مطالعې د پیل لپاره یو ډېر ښه پیل ده چې په مطالعه باندې عام وګړي ډېر ښه روږدي کړي دي. د احمدي صاحب تشه به په ډېره سخته باندې ډکېږي. احمدي صاحب یو ډېر ستر لیکوال و چې خدای تعالی له موږ څخه واخیستل. کاش چې تر ډېره له موږ سره پاتې سوی وای. زه تمه لرم چې د ده سیوری به د ده په مینه کې په یوه بل ځوان باندې پرېوځي.